له زندانه بهر مو څوک ډېر یادېدل؟ خپله درې لورګانې دي نه، یوه مسکا ده، یوه هیله ده، یوه اونۍ ده. د ډاکټر نجیب د لوڼو نومونه مې پرېښي. زما دویمه لور دا نورې دوې به خطا ایستې په سکریم یا په دغه یا په دغه باندې دا به کور ته روانې شو. د دویمه لور په هر اواز راته ویل نو ما به هغه په اصطلاح درواغ ورته ویل چې مالتې درځئ زه درځم. نو د دویمه لور به ما دا پیسه به یې زه ونیولم، هغه به یې راته ویل ورته خو هر وخت وایه زه راځم، زه نه سکریم غواړم نه پیسې غواړم چې ته به زما سره ځې. نو دوی ماشومانو دوی خو په داسې سر نه خلاصېدی چې دا نو بس دغه یوه ځای چې ولو مطلب زه به یې دغه کړم. یو کال بعد خپله مور ولیدله، زندان له راغلی، ملاقات یې وکړ. زه چې د شپې راپورته کړلم چې راوستلم، دوې شپې ما د لیویزو ځایي ځای ورته وایي جیل په دا کې واچولم. نو په دا کې یو دوه هلکان هم راوړي ولو، ماما وخوری و یو جنګ یې کړی و. سهار مور پسې راغله، نو هغه مور یې ناشته و شیان ورته راوړي و. هغه زوی و دا مور ته وویله چې هغه اویست هغه دی ناست دلته راوړی. دغې مور دا ناشته ده دا زوی د مخه راواخیسته، دا چای راواخیستلې چې دې ما ته کومه ډاډګیرنه راکړه او کوم مطلب چې ما ته یې کوم مینه راکړله او چې کوم مجلس یې راته وکړي او چې یو د خپل زوی د خولې ګوله دغه مور تا ته درکوي، یعنې د زوی تا ته ډېره مینه درکوي. نو زه پوه شولم چې تا داسې کار نه دی کړی چې ته باید سترګې ټیټې ونیسې، تا یو ښه کار کړی. ژوند تر ټولو ترخه خاطره مو څه ده؟ دا درې خاطرې دي. یو سکوت، یو سبحان الله شهادت، یو د رستازیک دو د شهادت. نور چې شاته ولاړې چې زړې خاطرې ده، هغه ورځ به مې نه هېره چې پر اریانا چوک پښتون چاند چوک باندې ډاکټر نجیب سره د ورور دغه داسې خاطرې دي چې دا در اوسه زموږ در مرګه به مې د دماغه نه ووځي. السلام علیکم. د نن ویسل قدرمنو لیدونکو ستاسې د روغتیا په هیله زه سمیع الله غفران یم او تاسو د ځانګړې مرکې لیدونکي یاست. لکه څنګه چې تاسو ته جواته د موږ د ځانګړو مرکو په لړۍ کې تاسو ته د پښتني ټولنې اغېزناک وګړي در پېژنو، هغه که په هره برخه کې وي. نن راسره د ځانګړې مرکې میلمه د پښتون ژغورنې غورځنګ د چمن ولسوالۍ مسؤل ښاغلی محمد ویس ابدال صاحب دی. ابدال صاحب د پښتون ژغورنې غورځنګ په لړ کې شاوخوا 2 کلن زندان ګاللی دی او د دې تر څنګ پر غورځنګ ورسره غږېږو، پر مبارزه ورسره غږېږو. تاسو راسره اوسئ، ګڼې پوښتنې مو راټولې کړې دي. ابدال صاحب، لومړی ډېره زیاته مننه چې د خپلو بوختیاوو سره وخت راوایست، نن یې ویسل ته خپل وخت ورکړ. ډېره زیاته مننه. مننه ستاسو هم کور ودان چې رالاست، موږ ته مې وخت راکړی او د خپل ولس داسې کومه رسنۍ ده موږ ولس سره پیودی، موږ هم د دې مننه کوو. ښه راغلاست درته وایم. د تاسو کله پښتون ژغورنې غورځنګ ته راغلاست او ستاسو د راتګ لامل څه شی و؟ ما مخکې هم درته وویله چې موږ پیدایشي یعنې چې زه پیدا شوی یم، کورنۍ مې سیاسي تعلق مطلب د سیاسي ګوند سره و، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره موږ د وخت سره زموږ کورنۍ تعلق لري. نو ځکه هغه سیاسي مطلب دا اوس کوم سوشل میډیا دور دی یا چې کومې خبرې راغلې یا کوم دغه ولو دغه مبارزې ډېرې سړې شوې. نو په دا منځ کې یو دم چې د پښتون تحفظ مومنټ یا پښتون ژغورنې غورځنګ منځ ته راغلی، د دې سره د ډېرو ځوانانو هیلې پیدا شولې. نو ځکه زه هم په اوله شپو کې بس د دا سره زه وصل شولم رالم، ځکه هغه ما چې کوم ارمانونه وو هغه ما په دغه غورځنګ کې ولیدل، نو ځکه یې زه ملګری شوم. ابدال صاحب، که په لنډو راته ووایاست تاسو چې کله پښتون ژغورنې غورځنګ له پیله راپیل شوی دی تر دا مهاله پورې په عموم کې په ټوله پښتونخوا کې پښتون ژغورنې غورځنګ کومې لاسته راوړنې لري؟ یعنې هغه څه چې پخوا نه وه د پښتون ژغورنې غورځنګ په برکت باندې اوس شته او پښتانه په اسانۍ لاسرسی ورته لري، کومې لاسته راوړنې لري؟ لاسته راوړنې خو دا ده چې زه به یوه بېلګه درکړم. لویه لاسته راوړنه دا ده چې لر او بر افغان یا پښتون یې داسې سره وپیاودئ. لویه بېلګه به زه درته وکړم، مطلب په دا جمهوریت په شپو کې په کابل یا افغانستان، په ټول افغانستان یا پښتونخوا کې چې کومه واقعه به وسو، یعنې که زه درته وایم زه د دې شاهد پاتې شوی یم، په جمهوریت کې به 200 مړي هم د ورځې کېدل، په مسجد و په بل و په بله کې.
حتی د اروپا یا د خارج ژوند داسې دی چې یوې ثانیې یوه دقیقې ته هم خلک حساب کوي. مګر دا باشعوره خلک د افغانان دا یوه دې ته هڅوله چې مطلب دا کم په پښتون ژغورنې غورځنګ کې چې دا کم مینه پرته ده یا کومه دغه ده، که زه درته وایم چې 1800 کیلومیټره به هم خلکو سفر وکړي خو یو مظاهرې ته بې ځان ورساوي. یعنې بالکل دغه شی ختم کړي چې په مخکې کومه فاصله وله چې یا د لیکیا خواته یا دې خواته د پښتون یم بالکل داسې سره وپیاودي که له وروڼه. نو اوس که خدای مکه په کابل کې چاته ضرر رسېږي، په اروپا کې به غږ پورته کېږي، په وزیرستان کې به غږ پورته کېږي، په چمن کې چاته ضرر ورسېږي وروره په امریکا کې ستا یو پښتون په تا خوا به دی، په کابل کې یو پښتون په تا خوا به دی. یعنې لو ګټې دغه راووتله. کله چې په 2020 کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ښاغلی منظور پښتین په لومړي ځل چمن ته راغی، د چمن په مرغۍ بازار په عیدګاه کې جلسه وه. په دغه جلسه کې د ښاغلي پښتون کې تا یوه ډېره جذباتي وینا وکړه. د هغه وینا څخه وروسته بیا تاسو زندان ته یوړل سواست او شاوخوا 2 کلن زندان مو وګالئ. په هغه ورځ باندې ابدال صاحب ستاسو هغه وینا ډېرو خلکو به کتلې وې، ولې مو دومره جذباتي وینا وکړه؟ زړه مو ډېر ډک و که کوم بل څه؟ یار د دې در مخه چې کومې کیسې زموږ سره سوي مطلب موږ باندې حالات ډېر تنګ کړی ولو موږ سره مطلب که زه درته وایم زه د دې خبرې شاهد یم. په دغه شپو کې یو ویډیو پر د سوشل میډیا ګرځېده، یو اپسي والا دی، یو ماشوم بچی دی په دا کې غورځي، بیا یو سپین ږیری دی په دغه ځای باندې په چاړه ولی دی. دا دغه شپو ویډیو وي، دغه شپو واقع دي چې پر دا دروازه سوي دي. بل د یوې خبرې زه بله شاهد ولم چې یو دغه د نظر پوسته بولي پر دغه باندې د مسافر راوړي په دغه باندې چې کوم خلک ولاړو په دا کې یوه زنانه وه پښتنه وله ډېره بېادبي ما په د مرکې چې کوم دغه دی نو په دغه کې د اولاد ناجوړي ورپېښه سوله. ما چې دا ثانیه ولیدله د خلکو د پټوګان په راوګرځوله یا چې د اولاد یې په دغه رش و په دا کش و هلته ملیشه ولاړه هلته هغه ولاړ نو زه یې ډېر ودردولم. بیا چې کوم وخت زه سټیج ته خېږم په دغه حال کې 2 سپین ږیري دي زامن یې ورک دي، یو آصف په نامه یو او بل نوم اوس ذهن ته نه راځي. دغه سپین ږیري د خپل زوی تصویر پر د ځیګر نیولی ولو دغه اوښکې تویېدلې. نو دغه زه ډېر جذباتي کړم کوم وخت زه سټیج ته ختلم نو چې ما دغه ولیدل نو بیا ما دا کم د زړه بړاس و یا کم د زړه خښم و ما په د خبرو کې وایستی. نو ځکه ما دا شیان لیدلي ولو دغه کیسې د په ما وکړي او د هغه بعد چې زه کم وخت پر ما چاپه وول سو زه ولاړلم بیا چې زه 40 شپې مطلب په توره تیاره کې ولم. د هغه بعد چې بیا زه د چمن زندان ته یې رابدل کړم د کوټې څخه. بیا ما ته ملګرو وویله چې هغه یو هلک چې تا یاد کړي هغه پلار چې ژړل محمد آصف په نامه د تقریبا 2 کاله کېدو چې ورک و له هغه ستاسو 2مه ورځ بعد کور ته رالی. نو د خدای عکس زه ډېر خوشحاله شولم مطلب دا کومې خوارۍ چې راباندې تېرې سوي رسایي رسولې نو دغه واقعي د هغې وینا څخه وروسته مو بیا بله وینا ونه کړله، لامل یې څه دی؟ د هغې وینا څه بیا ځینې داسې دغه ولګېدل چې مطلب زه سټیج زه سپیکر ته چې ودرېږم بیا زه مطلب هغه خبرې شاو مخ ته نه کوم چې په زړه مې څه یا خوله کوم. نو بیا ملګرو خاص کر د مشر و نور ملګرو چې دا زموږ داسې دی که زه درته وایم دا زموږ خبرو په ګولۍ کې دونه اثر نشته کړل. دا زموږ خبرې ولې زموږ خبرې سپینې دي سر چاته یې وکړو هغه خوا رسېبه دی. نو په دې خاطر باندې زه کوم دغسې اساسات چې دی هغه زه نشم کنټرولولی. نو په دې د ملګرو مطلب ما سره مدام جنجال ما سره دغه خو دا ځای ته منې لکې دا اوس تېره پله په پښین کې هم یو دغه رالی نو بیا شاوخوا خلکو خوا بده کړله. خو زما د خبرو څه خلک ډېر خوا بدوي نه هغه کار راړاخي خو زه هغه کار کوم هغه خبره کوم بې بنسټه نه کوم چې کوم کار په کومو خلکو کې زه هغه خبرې کوم. او تاسو 2 کاله د زندان تنبو شاته تېر کړه په زندان وګالئ. په دغه 2 کلنه موده کې چې ډېره موده ده ستاسو مورال ته کوم زیان ورسېد؟ زه به یو د دې سره یو لنډه کیسه درته وکړم. زه چې د شپې راپورته کړلم چې راوستلم 2 شپې ما د لیویزو ځایي ځای ورته وایي جیل په دا کې واچولم.
نو په دا کې یو دوه هلکان هم راوړي ولو، ماما او خوری و، یو جنګ یې کړی و. سار مور پسې راغله. نو زه د بندې د حالاتو څخه نه وم خبر، ملاقات ورڅه بند و. سار مور پسې راغله، نو هغه مور یې ناشته و شیان ورته راوړي و. هغه زوی و دا مور ته وویله چې هغه اویس دغه دی ناست دی، ایم دلته راوړی دی. دغې مور وله کاکړه د لې په چمن کې په سوزو واده و. نو دغې مور چې دا ناشته د دا زوی د مخه راواخیسته، دا چای راواخیستلې چې دې ما ته کومه ډاډګیرنه راکړه او کوم مطلب چې ما ته یې کوم خواله مینه راکړله او چې کوم مجلس یې راته وکړي او کوم دغه یې وکړي، یا د دا ځای څه بس زما هر څه هیر سولو. نو چې یو د خپل زوی د خولې ګوله دغه مور تا ته درکوي، یعنې د زوی تا ته ډېره مینه درکوي، نو زه پوه سولم چې تا داسې کار نه دی کړی چې ته باید سترګې ټیټې ونیسې، تا یو ښه کار کړی دی. او په زندان کې مو ښاغلی ابدال صاحب کوم ترخه څه تجربه کړه، داسې څه چې له تاسو سره پیښ شوه چې تاسو ډېر وځورولاست؟ ما سره داسې ډېرې واقعې شوي دي. زه به درته وایم چې اوس یې زه کومه بیخي د منلو نه دي نه. داسې عربې زما سره استعمال شولې چې حتی یو سګزی سړی به ولو، دوزی سړی به ولو، یو دی خبره به راته وکړله چې زه باید کاریان پاتې شولم چې یا خدای دا سړی دا څه راته وایي. نو هغه به موږ پلوې و یا به د شا دخوا دغه سوی ولو. د دې خبرې مقصد مې دا دی چې مطلب دا کم دشمن چې دی دا داسې عربي استعمالوي چې ورور هم په جنګ درسره واچوي. او بله یوه په هغه ځای کې ډېر یخ ولو، هغه ځای کې نو زما لاسونه هم تړلي و، سترګې مې هم تړلې وې، راوایستلم. نو دوی دا یوه خبره راته وکړل چې موږ به ستاسو کپړې باسو، تا داسې کړي دا داسې کړي. ما ورته زه هم یو پښتون یم، لاسونه مې تړلي دي، سترګې مې تړلي او ته ډېره یاست، هر څه کولی شي. خو دا یوه خبره در سره نوټ کوي، په ژوند زه هم د دا ځایه نه وځم، زه به مړ یم، زه به وځم، زه به هم دلته ځان وژنه کوم. نو خلک چې ولاړو، یو ګنټه بعد بیا نور خلک راغلل، هغو بیا مطلب شاړه په دا ورځ په دا بله ورځ زما پیشي وله نه. نو بیا رالو، حتی په هغه ځای کې نه باچا خان ماف کړی دی، نه یې صمد خان ماف کړی دی، نه یې منظور ماف کړی دی، چې د پښتنو یو اتل و په هغه پسې دی چپ رپ کېدل. نو بیا رالم، دا بله ورځ زما پیشي وه، امجد ژوندی دی، ګواری د دې خبرې، امجد خان وکیل و. نو بیا ما دا جج ته مخامخ ویل، ما دا خلک داسې ناوړې غوښتنې زما څخه لري او ما ته داسې دمکۍ راکوي او داسې کوي داسې کوي، حتی زما مشران ته ښکنځل کوي. نه، دا خبرې ما ټولې ورته وکړې. نو بیا د دې ځای ولاړو، بیا 14 شپې هغه تورې تیارو ته ولاړم. دغه بعده بیا د چمن جیل ته رالم. نو د چمن جیل کې داسې ولو چې ځایي مطلب پولیسو خو زه پېژندلم، قیدیانو پېژندلم. نو ما ته ډېر ښه سلوک، ډېر ښه مینه راکړه، یعنې زما ډېر عزت کېدی. په دا قیدیانو کې زه داسې ولم، ما دا ځای پر بند نه شماری چې زه د بندي یم یا زنداني یم. نو ما سره په دا جیل کې ډېرې تجربې وسوې. دغه افغانان چې راتلل د شناخته کارت په نامه، د سکرې په نامه، نو دلته 2 شپې به جیل ورکوي، بیا به 2000 جرمانه کول. دا خلکو ته زما مطلب داسې احساس به ما ورکاوه، دوی به دا نه ویلی چې موږ ګس په زندان کې یو، دا زندانه به ووتل ډېر به خوشحاله ول. نو ځکه د افغانانو ته دا د جیل و دا پولیسو دا مطلب ډېر دغه ورته ښکاري. کله چې زه رالو چې به ماله به رالو، نو بقاعده ما د دوی دپاره روزانه به 20 10 15 داسې کسان به راتلل. بیا ما ته د خپل ولس دا کوم چې به جیل ته راتلل یا به پیسې راکول یا به هر څه راکول، ما ټولې په دا جیل کې خارج کولې، د دوی په خدمت کې مې لګولې. چې دا اوس هم ډېر افغانان به دا زما غږ اوري، ډېر به راسره دغه سوي، څوک اوس چیرې څوک چیرې. حتی که درته وایم د غزني د جاغور هزاره، نو ما دا ژوند ورکړی، داسې وخت مو سره تېر کړی دی، که درته وایم چې اوس ما او دوی سره ووینم، در ورور مې کم نه بولي. بلکل. او له زندانه بهر مو څوک ډېر یادېدل؟ زندان باره، دا زندان داسې شی دی، دا د دوژخ ټوټه ده نه. هېڅ یو زندان چې جنت هم سي، خو انسان نه وي پکې. خو زه چې په کم کارنامه و یا په کم دغسې زه تللی ولم،
زه ډېر مطمئنه ولم. دا مطمئنه یعنې په جیل کې موږ داسې خلک لیدلي ولو چې قتلونه یې کړي وو یا نورې کیسې کړي ولې نه په دا خپل جرم به شرمېدل یا به ما فخر به کاوه. په ټوله زندان په ټوله دغه کې چا ما ته ویل چې هغه تریخ ځای کم ځای دی نه. نو حقیقت چې یو شی دی ما خپله 3 لورګانې دي نه، یوه مسکا ده، یوه هیله ده، یوه اونۍ ده. د ډاکټر نجیب د لوڼو نومونه مې پرېښي. زه خپله ډاکټر نجیب ډېر مطلب خوښوونکی یم. ما د 2 د دو چې کوم دغه شروع کړی دی نو ما اته خلک خواست کوي وایي چې واده وکړي اول وایي خدای زوی راکړي. زه واید سړی یم چې ما خواست کړی ما خدای اول دا 3 لوڼې راکړي. نو دا چې کوم د زندان دغه ولو نو مال دا یو ځای دردونکی دی. دا زما 2مه لور دا نورې 2 به خطا ایستې په سکریم یا په دغه باندې دا به کور ته روانې شو. د 2مه لور به هره ورځ راتویل نو ما به هغه په اصطلاح درواغ ورته چې مالتې درځئ زه درځم. نو د 2مه لور به ما د پیسه به یې زه ونیولم بهره به یې راتویل ورته خو هر وخت به یې زه راځم زه نو سکریم غواړم پیسې غواړم شنه ته به زما سره ځې. نو دوی ماشومان دوی خو په داسې سر نه خلاصېدی چې یا دا یا نو بس دغه یوه ځای چې ولو مطلب زه به یې دغه کړم. دا په دې خاطر باندې نه ټول دونه عمر کې سړی د کورنۍ څخه لرې. ما 1 کال بعد خپله مور ولیدله زندان له راغلی ملاقات یې وکړ. خپل پلار د زندان مخ ته سهار ماښام تېرېدی ما له نه دی راغلی. یو چا پوښتنه ځینې کړې وه چې ته ولې دا زوی ته نه ورځې. ده وویل که زه ورسم دی نه وي چې دی کمزوری سي یا بله سي یا خلک څوک دا ووایي چې یا دی که زوی پسې ورغلی یا دا خو خدای هغه تېر کړي نه وخت تېر شو. ستاسو د خلاصون لپاره چا ډېرې هڅې وکړلې چې بالاخره تاسو له زندانه راووتاست؟ د پښتون ژغورنې غورځنګ تر څنګ بل کوم سیاسي تنظیم هڅې وکړلې؟ یاره چې صفا خبره وکړو حق خبره وکړو. زما په خلاصون کې زیاته ونډه اول خپل مشر زموږ مشر داسې مشر و چې زه یې کډ نه پرېښولم د ډیران ده. بیا د خارج د زموږ افغانان ورونه چې کوم یې څه وکړلې په زیاته چې د لې کم قانوني جنګ چې وسولو او زما پر خلاصون کې چې پراخه ونډه ده هغه د محترم مشر محمود خان اڅکزي وله چې ماته زما وکالت چا کولی نه شو چې د خپل وراره ماته ودراوئ. زما هرې پیشې له راخلي دردان داسې کومه ورځ به زما پیشې وسو ماښام به د زما پوښتنې کولې چې څنګه سولو یا څنګه سولو. مطلب حبیب الله ناصر د پښتونخوا وکیلانو سازمان مشر دی او برخوردار اڅکزی چې د محمود خان د ورور زوی دی وراره دی. زیات کوشش حبیب الله ناصر صاحب او برخوردار اڅکزی په زیات کار مشر محمود خان زما په خلاصون کې پوره کوشش وکړي. او عبدال صاحب د نن په زندان کې تاسو د ټلیفون د کارولو اجازه لرله؟ ټلیفون عموما داسې ولو داسې وخت به راکلی چې مطلب زما د لاس به خلکو ته تکلیف ولو نه ولې هغه د عام زندانو اصطلاح ده نه خامخا ټلیفون څوک استعمالوي د اوږدې مودې قیدیان یا څنګه بیا قانوني هم داسې اوس 15 منټه 10 دقیقې دا چې د کورنۍ سره به خبرې دی ورکولې. خو زما په راتلو باندې مطلب به کله د قیدیانو ته تکلیف پېښ شولو نه د لوړه سره به اډر رالی بیا به ټلیفونان سره دغه و. خو مطلب دا عموما د زندانو اصطلاح ده نه چې قانوني ما د خلکو سره د کور سره رابطه و دا و دا یې و بیا ما ته به کله ستونزه جوړه شو. او تاسې په ښکاره توګه د خپلې وینا په تور باندې زندان ته لاړاست. د نن په زندان کې دی نور تورونه هم لرل که یوازې دغه یو تور و؟ دا خو د خلک داسې خبره کوي چې دا زندان ته ولاړی څنګه ولاړی یا په څه جرم یا غټ دی کوچنی دی داسې کومې دپې هغه پر ما لګولې وې دا کې د غدارۍ هم ولې مطلب د دهشتګردۍ د ترهګرۍ هم ولې ما ته به هلته په دغه تفتیش چې کېږي یا پوښتنې دروېژنې چې کېږي ما ته به یې ویل ستا د لاسه 28 مړي په چمن کې سوي. زه خو په هېڅ نه وم خبر د حالاتو بې خبره ولم. بیا دلې په محکمه کې به هم یا الله دلته یو مړی هم نه و سوی که سوی و هغه هم زموږ د طرفه سوی و په موږ کې ویشتل سوی په ما پسې 7 مړي دغ کړي ولو. نو د دوی چې دا کم کار یې کړی ولو د 4 پایاره یعنې 4 پارچې په یوه شپه کاټ کړي ولې خو
په هغه پرچو کې برته د پاکستان قانون داسې دی چې د یوې واقعې سره دوې پرچې چې په یوه کې سړی بري سي یا آزاد سي بې ګناه ثابت سي نو دا نورو اتومات هغه حیثیت ختم سي نو زه په درې کې دغه سولم بري سولم نو ځکه زه په دا بنیاد هم راووتم د دوی د خپل هغه تلواري صاحب ولې د دغه صاحب ولې خو حتی زما دا امکان نه و چې زه دې راووځم یا زه دې دغه وکړم یعنې دا 10 کاله کم سے کم په دا کې چې زموږ مشران تللي دي په دا دپو کې هغه د خانشي د شپو دا کې چا 14 کاله چا 10 کاله یا دا کړي دي په دې کې بیا تا فلم نسې لګولی دغه هم نسې کولی نو دوی چې کوم شیان ماته جوړ کړي وو ماته داسې خلک راستول ګوایان یې راباندې کول که زه درته وایم چې د منلو نه دی شخصي خلک پرایویټ خلک د سرکار خپل خلک نه یو د پوښتنه سره راغلی و پرایویټ سړی و پر ما یې ګواهي راکول یو د ګلستانه راغلی و چې پوښتنې مې درویژنه مې وکړل زما څکزی و یا زما کاکړ و خپل پښتون به رالی ماسک به یې لګولی پر ما به یې ګواهي راکول چې و دا داسې د تقریر سره داسې پېښ وسو داسې وسو داسې وسو په د دې کله شان دروغجن ثابت سو ښاغلی ابدال صاحب د زندان کیسې مو ډېرې دردونکې او ترخې وې تاسو راسره اوسئ نورې پوښتنې هم کوو قدرمنو لیدونکو تاسو دا مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د چمن ولسوالۍ مسؤل بې وسلې سرتیری ښاغلی محمد ویس ابدال صاحب ګورئ زموږ نورې پوښتنې هم پاته دي تاسو مرکه تر پایه راسره وګورئ راسره مړه اوسئ ابدال صاحب زما د معلوماتو اړوند ستا په ګډون ستا د ټولې کورنۍ پاکستاني پیژندپاڼې یا شنته کارټونه بلاک سوي دي تاسو ګټه نسئ ترې اخیستلی دغه شی په شخصي ژوند کې له څونو ستونزو سره مخامخ سوي یاست او حکومت ولې دا چاره ترسره کړې ده 2019 کې دا کار زما سره وشو دا زموږ د څلورو هلکانو سره وشو د پښتون ژغورنې په هغه ټیم کې پر موږ ډېره سختي وه نو یو ورځ ماښام داسې موږ ته حال رالی چې د یو زنانې دي بچیان یې په غېږ کې دي ژاړي نارینه یې ایپسي کیلې ته وړي دي او دوی پر روډ باندې ناست په کوژه کې چې کومه پیښه سوې وه نه په دروازه باندې نو موږ رالو دغه ماشومان او دا زنانې مې کورو ته سره بوتې سا راووتلو د ځایي ډي سي ځای مخ ته کښېنستلو نو په هغه ورځ د سوشل میډیا ولا موږ خپل اواز پورته کوي په دغه ورځ باندې دا کار زموږ سره سوی دی موږ یې دا بلک لیست ته وراچولی نو بیا پر مخ دا کار سره وکړي که ستا یاد یې 21 اګست ولو دا دغه د بارډر درنې ده چې کومه درنه ناست په دغه ورځ باندې بیا بټن پر ولی دی او موږ یې ټوله بلاک نو چې بلاک یې کولو یقینا داسې دی چې دا زموږ اوس وخت بې شناخته کارډه نه تعلیم کېږي نه علاج کېږي نه تګ کېږي داسې نه دورې در کوژه اوښتی سي نه دورې در دروازه اوښتی سي د ډېرو ستونزو سره یعنې د ورونو تعلیم مې پاته دی په دا خاطر په ډېر شان مې سره دغه دی نو په دغه بیا مې موږ باقاعده په هایکورټ کې خپل کیس ولګوی 1.5 کال مې کیس وکړی چې دا زه په بند کې ولم هم زموږ کیس روان نو په دغه کیس مې هم وګاټئ هغه سربیره په دا اوس روژه کې که درته ووایم چې یعنې در 10 کمیټیانې موږ ډېرې وکړې کوټې له ولاړ سه میزیا ډې له ولاړ سه چمن له ولاړ سه که دا درته ووایم سپین ږیری مور و پلار مې دی یو ارمان یې د حج دی د دوی د لاسه خاورې شو دا اوس مې د مور و پلار په دا تربه کې لو کوي د لوه سه مې بوتل کوټې ته کمیټې ته مې پیش کړل نو دا زموږ څخه اخیستې دي دا د دنیا په هېڅ قانون کې د چا څخه د خپل حق نشي اخیستلی موږ څخه دا حق اخیستی دي همدا ګناه مې ده چې د پی ټي ایم دغه باندې نو کورنۍ کې مطلب کورنیان هم په دغه تکلیف ته سره اخته کړي وروڼه هم په تکلیف ته سره اخته کړي نو تر اوسه پورې زما شان چې دی شناخت کارډونه تر اوسه پورې بند او ځینې خلک فکر کوي ښاغلی ابدال صاحب چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په چمن کې چې پخوا څونه و یا په کم جوش په جذبه کې اوس هغسې نه دی څه سپیناوی به یې کوو دا په زه داسې په لنډو ټکو درته وایم چې کوم وخت پی ټي ایم دلې شروع سو یا د غورځنګ چې شروع سو یعنې موږ 15 ونې چې در 10 کسونو سره برابرولی بیا داسې وخت رالی چې د ځوانان به مطلب په یوه ویډیو باندې چې به موږ اعلان پر فیسبوک یو پوسټ ورته وکړي په زرو ځوانان به راووتلو خلک یې مختلف دغه علتونه بیانوي خو زه چې کوم مسؤله یم زه ما چې کومه تجربه ده یو خو زموږ د جمهوریت سره د افغانستان د سقوط سره زموږ ډېر فرق وکړي
هغه داسې فرق وکړي یعنې موږ ګیره سولو موږ ټوټل خلک چې دي هلته کاروبار کوي اوړي راوړي پر لارې مطلب لرې خوا تکلیف ورته رسېږي نو دغه موږ ته مو ضربه راکړله او بله داسې ځینې نورې کیسې وې هغه موږ ته ضربه راکړله پښتون دی پښتون کام ټول عمر هر یو بریا ته رسېدلی دی هغه بریا یې خپله بیا په خپل منځي کې دوی سره خرابه کړې ستاسې په چمن کې ځینې ملګري د پښتون ژغورنې غورځنګ څخه ولاړل یو مخکښ غړی ملا بارم اخوند چې د چمن د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی و خو له بده مرغه اوس په پښتون ژغورنې غورځنګ کې برخه نه لري د ملا بارم اخوند په ګډون د نورو ملګرو تګ ستاسو پر فعالیتونو څونه اغېز وکړ نور ملګري خو داسې ملګري ما ته نه معلومېږي چې تللي دي البته د ملا صاحب په باره به دا خبره درته وکړم چې دا خبره د ملا صاحب څه اوس ډېر به ښه وي موږ ته خو دونه معلومه ده چې لږ ناڅه اختلافات په منځ کې ولو بیا د مشر منظور پښتون او د مرکزي غړو په هڅو باندې دا شی موږ ختم کړئ او هغه شی هم په ریکارډ پروت دی د ملا صاحب خالي دا خبره اوس هغه زه شاهد یم ملګري هم شاهد دي چې ول زه نور سپینږیری شولم زه نور بچیان ته وخت ورکوم نور زه ما څه غورځنګ نشي کېدلی البته خواخوږی بیا یم ملګری بیا یم خو زه دغه مجبوریانې لرم او ملا صاحب اوس شخصي اړیکې له تاسو سره لري که د غورځنګ اړیکې نه داسې شخصي اړیکې لري لیده کاته مو کله کېږي نو خو ښار دی قرابت دی علاقه ده داسې خو موږ نه دي سره رغولی چې یا بیخي داسې دغه دی او خو دې سره لرو د پښتون ژغورنې غورځنګ د چمن ولسوالۍ مسؤل ښاغلی عبدال صاحب د ګوت کشمیر پوښتنې پاتې دي ځینې شخصي پوښتنې لرمه ستاسو کور ودان چې زموږ تر دا مهاله پرې غږېږئ د زړه تر ټولو لوی ارمان مو څه دی چې خدای هغه ارمان په ژوند کې در پوره کړي لوی ارمان د دنیا خو ډېره بې وفا ده ډېره لنډه ده نه هېڅ بروسه په انسان نشته یکې یو ارمان دی کله موږ پښتانه افغانان د نورو دنیا په شان که نور دنیا کم ژوند کوي کم ترقۍ ته ورسېدو کم ځای ته ورسېدو کمې سیالۍ ته ورسېدو چې زموږ پښتانه هم دغه سیالي ترلاسه کړي په ژبه سره پوه شي او په خپلو کې سره یو شي خو زموږ د مکتب هم جنګ د مکتب د اسکول جنګ د مدرسې جنګ دی د ملا او د طالب جنګ دی زه ملا او طالب په غاړه کې سره لوېدلي سر مې نه سره خلاصېږي 14,500 کاله تېر شو تر اوسه پورې موږ پر هغه شیانو جنګ دی او دست داسې کېږي او لاس داسې نیول کېږي هغه داسې کېږي داسې کېږي موږ د دغه شیانو استیراد نه کوو موږ ته هر څه معلوم دي اوس هغه دور دی د سوشل میډیا دور دی چې دا دنیا په کلي بدله کله هر سړي سي علم جوړ کړي هر سړی په ښو په بد پوهېږي بد د بده مرغه موږ تر اوسه پورې په هغه کې څوک ښکېلي نه زه یو نسم زغملی دی ما نشي زغملی نه بس په ژبه سر نه سره دغ کوو که زه پر واک رالم بیا دا نور حق نه لري که دی پر واک رالی بیا دا نور تر اوسه پورې موږ په خپل سر نه دی سره خلاص کړی نو دا د بدبختۍ شروع به یې پای بیا نه وي ستاسو عمر څو دی ښاغلی عبدال صاحب زما عمر داسې د شناخته کارډ هسې دغه کې مطلب زما 15 اتیا پیدایش دی دغه کې خو اصلي ما دا یو اتیا دی زما مطلب د افغانستان د ډاکټر نجیب د حکومت څه ونیسي دغه خاکي چې راډیو کې به دی غږېدی ماښام به د زنانو غوږ ورته نیولی و هغه څه مې په یاد دی چې بیا مجاهدین رالو دا مې په یاد دی بیا چې مازدیګر و طالبان دورې روان شو دغه ټوله دوره مې په یاد ده او بیا د هغه بعده برته د 20 کلنۍ دا دوره ده اوس بیا برته د طالبانو دوره یعنې په ټوله 42 په دونه کې به یم بچیان لرئ څو لوڼې او څو زامن مو دي بچیان لرم 3 لوڼې لرم زامنونه لرم هغه هیله موسکا او ونۍ او بل دا چې ستاسو ژوند د ترخو تجربو ډک دی تر ټولو یوه ترخه تجربه یا خاطره پکې ستاسو زندان و خو بیا هم زه غواړم پوه شم چې د ژوند تر ټولو ترخه خاطره مو څه ده خاطرې که درته وایم دا اوس تاسو سوال ما سره وکړئ ډېرې خاطرې به درته وایم ترخې که دا راته وایي چې خوږه خاطره ته ووایه په ژوند کې د خوږه خاطره مې هېڅ خاطره نشته یعنې ستاسو په دغه 42 کلنۍ ژوند کې تر دا مهاله پورې پر تاسو خوږه خاطره نه ده راغلې او ژوند مو د ترخو خاطرو ډک دی هره ورځ د ترخو خاطرو تر ټولو زیاته ترخه خاطره یوه ده نه چې د ټولو څخه راوته ووایه چې ډېر زیات یې دردولي یاست او هېڅکله تر مرګ تر ساعته به مو هېره نه سي دا 3 خاطرې دي
دا رقم مطلب چې دا زما په ذهن کې ګرځي یو سکوت، یو عثمان الله شهادت، یو درس رازق د چمن چې عزیز و قریب ولونه د بولدک خلک عمر ګرد سره عزیزانو قریبان ما ډېر کوچنیوالي څه په یاد دی، ما د دغه شپې هم په یاد دي چې دوی یکې یو موټر ورسره و سپین بایکور. نو د دوی د شهادت دغه مې نه هېرېږي. نورې چې شاته ولاړې چې زړې خاطرې هغه ورځ به مې نه هېره چې پر اریانا چوک پښتون چاند چوک باندې ډاکټر نجیب سره د وروره دغه داسې خاطرې دي چې دا تر اوسه زموږ در مرګه به مې هم د دماغه نه ووځي. نو داسې زموږ د وطن روزانه موږ د خاطرو شاهدان یو. دا خو غټې غټې بیلګې دي خو دغسې موږ مطلب هره ورځ که اوس دا دروازې له ورسې ته به د ډېرو خاطرو شاید واوسي، که د لې اوس په دا بازار کې د ډېرو خاطرو شاید به واوسي. یعنې روزانه جیل داسې نه دی چې اوس د زندان نه زه راووتلم بیا د زندان نه زه نه ځم، د زندان له روزانه زه ځم بیا د هغه شناخت او تعلق و دا او دا تر اوسه پورې ما د عمومي زندان کې چې کوم خلک ناست دي چې 25 کلنۍ سزا یې ختلې تر اوسه پورې هغه زما د ذهن او فکر نه دی وتلی. تر اوسه پورې زه په خپل شخصي جوب لګښت باندې نه که دلته یې که هلته یې که دلته یې څوک راته وایي چې یو مسافر یې نیولی دی زه په نیمه شپه مو روان یم. خو هغه کوم درد و شیان چې ما لیدلي دي خو ما سره احساس شته زه په نیمه شپه هم ځان حاضر کړم چې یو مسافر یې یو بل یې دا. ابدال صاحب د مرکې په پای کې په وروستیو شېبو کې دا چې تاسو خپله هم ځوان یاست بیا مبارز یاست څه پیغام لرئ پښتانه ملت ته ځوانانو ته؟ داسې پیغام یې دی پښتانه ته زموږ ډېره لویه بدبختي ده چې موږ په وړو شیانو باندې تقسیم یو، په مذهب موږ تقسیم یو، په قام موږ تقسیم یو، په ځای موږ تقسیم یو، په خیالۍ موږ تقسیم یو. لوی دغه مې دغه دی و د خپل قام وګړي ته زه د عام وګړي ته زه دومره شی نه یم. دا یو شی چې اتحاد اتفاق یو بل وزغمئ او په خپلو بچیانو تعلیم موږ یو د دا تورې بلا و د دا شیانو یو شی نشي خلاصولی، تعلیم موږ خلاصولی شي. دا امانت باندې غږ کوم چې دا ستی بچیان دي دنیا ته یې هم ولیدله نه دنیا کم ځای ته وختله او موږ کم ځای باندې پاتې خپلو بچیانو باندې تعلیم دروازې مه بندوئ. که دې خواته دا زموږ پښتانه وروڼه دي خپل تعلیم او دغه د کوچنۍ کیسو سره راوځي د زوی و خیلۍ و ټبرو او د دې سره راوځي یو ملي فکر جوړ کړي د ملي فکر په اساس کې سي ملي ګټې ته ژمن سي نو بیا موږ د دنیا سیالیم کولی شو او ډېره په اسانه کولی شو. موږ زور تاریخ چې وګورې یو احمدشاه بابا چې دا کندهار راوتلی موږ یې درننه په تاریخ نه ازیږو مګر هغه احمدشاه بابا موږ هېر کړی دی. دا اوس ما ورته ناست ما ستا څه پر 70 کیلومتره دی لرې پروت ما ورته په تاریخ په دې نه یو پوه راته معلوم نه دی مګر د یو هندو زه داسې نه یم چې بل چا په دغه باندې خو بدبختانه چې موږ د نور خلکو تاریخ په موږ ویل شوی دی موږ خپل اتلان دا موږ هېر کړي دي دا زموږ څه هېر دا د څه شي دی دغه بې اتفاقۍ و بې شورۍ و دا زموږ څه پاتې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د چمن ولسوالۍ مسؤل ښاغلی ویس ابدال خان صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو خپل قیمتي وخت راکړ موږ سره وغږېداست او ډېره مننه قربان اوسه ستاسو هم کور ودان سره رالاست موږ سره زړه خواره شریک مننه قربان اوسه. د نن ویسل خوږو او قدرمنو لیدونکو دا و د پښتون ژغورنې غورځنګ بې وسلې سرتېری د چمن ولسوالۍ مسؤل ښاغلی ویس ابدال صاحب چې زموږ پوښتنې ځوابولې د ځانګړو مرکو دغه ځانګړې لړۍ دوام لري. د ښاغلي ابدال صاحب په شان به د پښتني ټولنې ځلانده ستوري تاسو د معرفي کوو. خوشحاله اوسئ.